ته چې مرچکه وخورم بیا زه سوځم. نو ته په سوځې نه، ته په واشروم کې. کامه د لاټین د طرفه سلام قبول کړئ او د سلام نه پس تاسو زه د ام کې مینو او د هغې بړوا داود شاه 2 نمبر سره ملاول غواړی یم. تا بیا دا مرچکې اورډر کو که نه، ته بیا دې مرچکې ته نښتې. مینو غم مه کوه، دا مرچکې په تا پسې اډر کړی دی. مرچکې به دې خوري او مزې به دې تاسو اخلئ. अरे कहना क्या चाहते हो? خاونده دا آیسکریم نه دی چې ته داسې خورئ. یار تاسو کولی 2 نمبر داود شاه په دې خوراک باندې تاسو لږ غور وکړئ نو دې خو د پوټي باندې داسې لګیا دی. پوټي نه دي بلکې هډوکي دي. هډوکي ورته داسې ښکاري لکه په مینو په خر تک چې کوم لګیایي. ام کې مینو د خپل خاوند نوم دې خص واخله که نه. چې دا دومره اوقات نه لري چې زه د دوی نوم واخلم پر خپله ښایسته خوله باندې. چې دا پو کاڼی ځان ته پو باندې شعر وایي، ماله ډېره خندا راځي. جهانګیر خانه تاله خندا په دې نه درځي چې دا په باندې سیر ده. تاله خندا په دې درځي دا ټوله سورې سورې ده. رښتیا دې وویل. ته بیا دا مرچکې خوري که نه، دا وګوره سور مرچکې دی مکمل. امینو خفه کېږه مه. دې چې سور مرچکې وخوري نو داسې شین بادرنګ به وګوري او کله به یې په تا کې وي کله به یې په کښته کې ووایي. خپل ورکوټي شانو مرګې خو دا وګورئ دا. مینو هغه خو موږ ته هم پته چې تا په وړوکوالي باندې ډېر ورکړي دي خو دا کس موږ ته حواله کړه دا 2 نمبر داود شاه. د نه به موږ سړی جوړ کړو. بس ته یار د نن ورځې دومره ویډیو کافي وه. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل لاټین ماما آفیشل دا در سره سبسکرایب کړئ. د مینې او د عشق په میدان کې خوټې وم، جانان چې خوا کې نه وي په جانان کې خوټې وم.